په امریکا کې استخباراتو د امریکا له کانګرس سره هغه معلومات شریک کړي چې پر اساس طالبان د روسیې لخوا کرای شوي او جنګول شوي دي. دغه راپورونه په لومړیو کې د ډونالډ ټرمپ لخوا رد شول، خو وروسته رسنیو ته څرګنده شوه چې د امریکا د استخباراتو لخوا دا ډول معلومات وار له مخه له ولسمشر سره شریک شوي وو. د نیویارک ټایمز د یو وروستي راپور پر اساس په قاچاقو متهم رحمت الله عزیزي په اړه هم ویل شوي وو چې طالبانو ته په منظمه توګه روسي مرستې رسولې دي. یو شمېر شنونکو له طالبانو څخه د روسي استخباراتي، تسلیحاتي، مالي او سیاسي ملاتړ د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د دوی په اند د یوې وسلوالې ډلې څخه د یو نړیوال مقتدر هیواد په داسې کچه ملاتړ چې تاوان یې عام افغانان هم پرې کوي د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. یو شمېر شنونکي بیا وایي روسیه غواړي د امریکا څخه خپل بدل په افغانستان کې د نیابتي جګړې په شکل واخلي او طالبان د دوی لپاره ښه نیابتي جنګیالي دي. د شنونکو په نظر د روسیې لخوا د وسلوالو طالبانو ملاتړ د افغانستان د ثبات لپاره ډیر زیانمن تمامېدای شي او افغانستان د لویو ځواکونو د خونړۍ سیالۍ په ډګر بدلول د 40 کلونو ناخوالو دوام ګڼي. شنونکي دا هم وایي چې د افغان حکومت خلاف جګړه مخته وړل پراخو مالي امکاناتو او ملاتړو ته ضرورت لري او وسلوال طالبان په اشرونو او نورو لږو منابعو دا جګړه مخته نشي وړلی. شنونکي له طالب وسلوالو سره د نویو پرمختللو روسي وسلو شتون هم د روسیې د مرستو د ثبوت په توګه وړاندې کوي او دا تاثر ناسم ګڼي چې ګواکې دا وسلې پخوانۍ دي. خو دلته مسله په دې کې ده چې دا دومره اوږد جنګ کول او دا دومره باروت او دا دومره وسلې او دا جنګ په لږو پیسو باندې نه کېږي، جنګ په ډېرو زیاتو امکاناتو باندې کېږي. دا جګړه چې وه یو خو روس د امریکې نه خپل بدل په افغانستان کې اخیستل غواړي چې خپل بدل ته واخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د رحمت الله عزیزي په منځګړیتوب دوی ته د روسیې د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله عزیزي دا غړی په مسکو کې دی او ډیر ځله یې له افغانستانه تر روسیې پورې تګ راتګ کړی دی. د یادولو ده چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هیوادونو او ادارو له لوري ایران او پاکستان طالب وسلوالو سره په مرستو تورن شوي دي.